السلام علیکم سلامونه اوریدونکو سلامونه غږ دی دا ریډیو دلبر اف ام 93 چارسده او زه مستاسو هوست تاسو دوست تاسو ملګری انام جی تاسو ټول ګرانو ګلونو نیازبینو اوریدونکو ته په پروګرام آهنګ کې هرکلی او ستړي مشي په خیر راغلی جانو خوش آمدید ګرانو اوریدونکو امید د پاک رب نه چې تاسو ټول به روغ ټیک ټاک او خوشاله د ایمان او د صحت په اعلی درجو باندې بالکل جناب خوشاله به مې ټیک ټاک به مې ځکه چې زموږ په دعاګانو کې تاسو یاد دي هله د جناب امید لرو چې تاسو په دعاګانو کې به همغه یاد یو وی څنګه تیریږي آشنا وایا کنه څنګه تیریږي آشنا وایا کنه حال د نیمګړي دنیا وایا کنه او دغه پیغام لړل ستړي ژوندونه چا سره وکړه وفا وایا کنه او راځي چې نن کلو غم د زړونو شریک څوک به ژوندۍ وي سبا وایا کنه نو ګران اردوونکو وایا کنه څنګه د ټیک ټاک خوشاله ژوند څنګه تیریږي تاسو څنګه چمګاوان څنګه دي خپل پردې څنګه دي زړګي څنګه دي جهان څنګه دي ورشتیا جانان څنګه دی ټول ټیک ټاک خوشاله الله ژوند لره او د ژوند په منډه کې خګړندې اوسېږي جناب د جمعې شپه د جمعې په شپه باندې د 11 بجو نه واخله ټیک تر 1 بجو پورې پروګرام آهنګ کې ز انام جی تاسو سره ملګرتیا کومه قربان او چې کلم راځم کنه نو خبرې را ډېر خسته راځي خپل راځي او نیازبین ملل راځي او داسې د کینج خبرې ملل راځي خو زه په پروګرام کې اکثر تاسو خبرې وروړم چې یو خو د خوشاله خبرې وروړم ځکه کو ګوري کنه نن سبا وګوري د پریشانې دور دی هر سړی پریشان دي څوک د ځان نه خفه دي څوک د جانان نه خفه دي ډېر پکې د جهان نه خفه دي او وای چې یاره بس د هر چا نه پکې خفه نو داسې د خفګان په دور کې کنه چې یاره که چا سره کینې نو پکې داسې خوشاله خبره نه وي که دوه ملګري کینی کنه نو اکثر به یاره ګرانی ډېره زیاتره الته لاړم دا کارونه شو دغه داسې به کیږي دا به څه چل کیږي نو د هر چا خپل مسلې دي ټیک ده قربانه نو داسې د مسایلو ډک په دور کې چې زم راشم او تاسو ته وایم چې یاره ګوره تاسو وکي او تاسو مکوي او داسې ځان د نیکه بابا جوړ کم کنه نو تاسو به چې انام جی ټول ورځم په دغه غمونو فکرونو کې تیر شو د خدای بنده ته خو را سره یو دوه خوږې خبرې وکړه نو دا چې نا وخت ټیم کې راځم دې د لپاره راځم چې تاسو لګ ریفریش ذهن مو شي خولي شي او لګ خوشحالي درکمه هغه د خپل خبرو په ذریعہ او د ټوکو ټکالو په ذریعہ باندې قربان نو پروګرام به خمس پروګرام به ټوکې ټکالې هم پکې وي او په ټوکو ټوکې و ډېرې د کار خبرې وي او تاسو راته وایي چې ژوند څنګه تیریږي خره باندې ټیک ټاک الله ژوند لره خوشاله اوسېږي جون نورم خسته شي کنه هغه چې پزله کې مات ازغوي ستوله مې درمان پکار دی پزله کې مات ازغوي ستوله مې درمان پکار دی او ملګرو خیال کې مسوک نشته یو جانان پکار دی د چمګاون خبره طنز د رقیب نول د عمر د چمګاون خبره طنز د رقیب نول د عمر هسه ماوي مینه کې لګ غونته تاوان پکار دی او د بڼو غشي د ګندل ستن کړه راشه کنه د بڼو غشي د ګندل ستن کړه راشه کنه او د زلف تار هم روړه غم مې د گریوان پکار دی او ته چې وړوي نو ملګرو به د بل ناوي کې ته چې وړوي نو ملګرو به د بل ناوي کې ټیک د چلو به خو ماته خو خفګان پکار دی او پزله کې ما تزغیب استوله مې درمان پکار دی او ملګرو خیال کوم مسوک نشته یو جانان پکار دی نو بالکل جناب زماره ټول اوریدونکو چې دي کنه دا زما خواږه جانانان دي او جانان څه ته ویل کیږي ګورم چې د ځان زیات چاته سوګران وي نه هغه وی جانان نو چا څه جانان کې دي چې چا څه کې دي چې قربان زما ګران اوریدونکو چې دي هغه که زما مشران دي که کشران دي نو دا ټول ډیر ماته زیات ګران دي نو زبته زکه د خپل مين نه ټول ته جانانان وایم الله ژوند او خوشاله لره او د جون په منډه کې خګړندې اوسې کې سره جناب زما هغه خواږه نیازبین اوریدونکو کوم چې اوسېږي په هغه لړو غړونو کې یا په میدانونو کې یا په لوی خاریو کې یا د مینې محبت نډک په وړو کلو کې د چارور خور طبيعت په سبا باندې ناسازوي یا خدای مکه څوک د چانه خفوي یا مرور شي وي یا شاته سم مسله را پیښه شي نو نام جی دعا ګوري تاسو ټول د پاره د پاک رب نه چې الله تعالی درکې تاسو ټول له روغ جوړ ست سره د سم ډیر خوشاله د جون په هر ګام په هر لار باندې ډیر کامیابی او کامرانه ټیک د قربان او انرژي ټیک دا الله ژوند دی لره سبب هم د قربان هم دغه خبره مې ورته کوله کنه یو خبره د تکومه خو رښتیا براته وای یو خبره در تکومه خو رښتیا براته وای او زه پتا باندې شیدایم ته پچا باندې شیدایم او ستا تصویر جیب کې ګرځوم ستا تصویر جیب کې ساتم خصفه درته دا وایم ته که داسې زمانه شوي په تصویر کې خو زمای نو بالکل جناب تاسو که دا پروګرامونه ګورئ کنه
زما تصویر هم پکې لیدل غواړي ویډیو هم پکې لیدل غواړي نو دا غي د لپاره زموږ خوږ ملګری چې دی صابر جان دا غي یوټیوب چینل دی او هغه دی د ریډیو دلبر ارجه ریډیو دلبر په نوم باندې نو هغه تاسو چې دی هغه لایک سبسکرایب کړئ نو قربان پاغه باندې تیر پروګرامونه چې دی نو هغه هم کته شي او دا پروګرام اوس ماته کیمرا لګولې د قربان پته نه لګي چې صبر سره کوي بیا به دا پروګرام چې نو ام تاسو په هغه باندې کته شي ریډیو دلبر ارجه ګروپ په نوم باندې یوټیوب چینل دی ریډیو دلبر ارجه ګروپ په نوم باندې نو هغه تاسو سبسکرایب کړئ لایک نو په دې باندې تاسو ته ځړې ویډیوګانې هم او نه ویډیوګانې هم هغه به تاسو ته ښکاریږي دا خو جناب د چینل حواله سره خبره شو تاسو حواله سره خبره اترې شو جی هغه یو سړی وکنه هغه خسه ناستو تاسو ته خزي وکړلو هغه وته چې یسلیا دا څه کار دی کنه چې ما خو سبق ویلې کنه نو په دغه وجه باندې که زما دا واده تاسو سره لیټ شو کنه نو په دغه وجه باندې چې ما سبق لا نو کمپلیټ کړی سبق مې ویلې چې ستا دا واده ولې لیټ شو تا ولې په وخت باندې واده نو کوغه وته یره خزي خبره داسې وکنه وی ما به صدقه ډیره ورکوله ټیک ده هغه وته چې صدقه دی ورکوله نو دې کې د واده د نه کېدو څه وجه ول لکه هغه وته چې ستا دا واده ولې لیټ شو نو هغه سړی وته وی چې خزي ما به صدقه ډیره ورکوله نو په دغه وجه باندې زما واده چې یو نه هغه لیټ شو نو خزي وته وی چې صدقه دی ورکوله نو دې کې صدا سي کمال دی نو هغه وته چې ګوره ته پته لکنه صدقه چې ورکینو هغه به تاسو د بلاګانو نه بچ کی هر قسم بلا نه به الله تاسو محفوظ ساتي چې تاسو صدقه ورکوي نو خزي وته وی وی بس په دغه یو کال مې صدقه ورنکا او بیا مې واده وشلو ټیک ده